د حضرت علی رضی الله عنه ګټورې ویناوي. د چا په بربادۍ مه خوشحالیږئ، هسې نه سبا ستاسې سره هم داسې ونه شي. تر ټولو ستره خطا د اولس سره خیانت دی. ښه دوست که هر څومره خفه شي بیا یې هم خوشحاله کړئ. د کومو خلکو چې خپل خیالونه خراب وي هغه په نورو هم بدګماني کوي. تر ټولو لویه بلا د مصیبت پر وخت ویره ده. د ناپوهه مازغه د هغه د ژبې تر شا وي او د هوښیار ژبه د عقل تر شا وي. هر څه زکات لري، د مازغو زکات دا دی چې د ناپوهانو په وینا غوږ ونه ګرول شي. د چا چې څومره پر الله تعالی باندې باور کم وي هومره یې حرص زیات وي، او څوک چې په لوی لاس ځان اړ کوي تل به اړ پاتې وي. د بدخویه ملګرو له ناستې نه ډډه کوئ، ځکه چې سړی تل په خپلو ملګرو پیژندل کیږي. سخته ګناه هغه ده چې کوونکی یې وړه وګړي. کله چا سره احسان کوئ نو پټ یې ساتئ، او کله تاسو سره یې څوک کوي مه یې پټوئ. د حیا جامې واغوندئ چې ټول عیبونه مو پټ شي. په جګړو کې ننوتل آسان دي، خو راوتل ترې ګران دي. تمه مه کوئ، ځکه د تمه کوونکي په اوږو د ذلت او مریتوب پړی پروت وي. خپل توان نه زیات بار په اوږو مه باروئ، هسې نه چې همت پرې وبایلئ. محترمو اوریدونکو، د اسلامي او تاریخي عبرتناکو کیسو لپاره زموږ د فیسبوک پاڼه حکایات مثنوي شریف د ثواب په خاطر در سره لایک او شیر کړئ.